ننګرهار کې یو پانګوال په شخصي لګښت د ګلبهار په نوم د هیواد په کچه د کرکټ معیاري روزنیز مرکز جوړ کړ. د کرکټ په دې روزنیز مرکز 280,000 امریکایي ډالر لګښت راغلی او پانګوال یې موخه ختیځه سیمه کې د کرکټ مینوالو او لوبغاړو ته د اسانتیاوو برابرول او کرکټ ته وده ورکول ښایي. دی وایي د یاد روزنیز مرکز په پرانیسته به تر یوه حده په نشهیي توکو د ځوانانو د روږدېدو مخنیوی وکړي. دلته خو یو خو د کرکټ دپاره د پیچونه شامل دي، باډي بلډینګ جیم پکې شامل دی، سویمنګ پول پکې شامل دی او هاسټل پکې دی. د مسافر راځي د نورو ولایتونو نه ته د شپې دپاره سیستم پکې شته دی، لیټینګ سیستم شته دی. د شپې دپاره که څوک پریکټس کوي د ورځې وخت نه لري نو د شپې دپاره هم کولی شي شیری شي. کرکټ بورډ هیواد کې د کرکټ برخه کې دا ډول پانګونه د کرکټ پراختیا ته ګټوره بولي او د یاد روزنیز مرکز څښتن ته د هر ډول تخنیکي همکارۍ ډاډ ورکوي. چارواکي وایي له دې وروسته به د زون په کچه ځینې مهمې سیالۍ هم په همدې لوبغالي کې ترسره کړي. چې د کرکټ بورډ په وس کې څه چې موږ ورته کولی شو تخنیکي لحاظ نه هر لحاظ نه چې د خلکو سره به موږ هر وخت همکاره وي ورسره، بلکې دلته به په ملي سطح باندې چې څومره کیمپونه دلته کې هغه کیمپونه هم دلته کوو. خصوصي سکتور په دې برخه کې سرمایه‌ګذاري ونه کړي د کرکټ پراختیا او ایکسپانشن چې موږ ورته وایو ټول هېواد ته یې رسول ډېر مشکله دي. نو افغانستان کرکټ بورډ دغسې اکاډمیانې چې په دې معیار او کیفیت سره جوړېږي د دې جوړونکو ته ویلکم او ښه راغلاست وایي، مننه ترې کوي او موږ ډاډ ورکوو چې تخنیکي برخه کې چې هر څومره مرسته زموږ د وس نه وي د دغسې اکاډمیانو سره به کوو، که هغه کوچنګ برخه ده، که هغه نورې برخې دي، کیوریټر برخه ده. د کرکټ ملي ټیم لوبغاړی او د دې روزنیز مرکز روزونکی کریم صادق د دا ډول معیاري مرکز جوړول د لوبغاړو هغه ارمان یادوي چې له کلونو وروسته پوره شو. وایي د لوبغاړو په ظرفیت لوړونه به هم په د پام وړ اغیزه وکړي. موږ چې کله کرکټ کوو نه پلرونو کرکټ کړی و او نه افغانستان کې چا کرکټ پېژندلو. اوس ماشاءالله داسې سهولتونه دي، ښه نړیوال روزونکي دي. موږ غوندې 30 کاله کرکټ سابقه لرو. انشاءالله موږ به دوی سره ډېر خواري زحمت باسو چې د افغانستان راتلونکي نسلونه د افغانستان نوم د کرکټ په نړۍ کې ډېر روښانه کړي. اوس چې د هیواد په نږدې هر ولایت کې د کرکټ لوبې لپاره لوبغالي او روزنیز مرکزونه جوړ شوي، خو لا هم په ځینو ولایتونو کې د معیاري لوبغالي نه شتون هغه څه دي چې له کبله یې د کرکټ لوبغاړي شکایت کوي. خو کرکټ بورډ له پانګوالو غوښتنه کوي چې دې برخه کې په پانګونه له کرکټ بورډ سره همکاري وکړي. صباحون ساحل، روحي نیوز، جلال آباد.